ملالۍ یوسفزۍ پر امریکا د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ کولو غږ وکړ. د بشري حقوقو پښتنې فعالې ملالۍ یوسفزۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن سره کتنه کې ویلي چې واشنگټن باید د افغان میرمنو او نجونو د ملاتړ او د هغوی د کار او پوهنې د حقونو لپاره لا نورې هلې ځلې وکړي. د نوبل جایزې د ګټونکي په واشنگټن کې له ښاغلي بلینکن او نور امریکایي چارواکو سره د هغو میلیونونو نجونو وضعیت ته د جدي پام غوښتنه کړې چې په وینا یې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوي دي. ملالۍ هغه لیک هم ښاغلي بلینکن ته وسپاره چې په وینا یې یوې افغان نجلۍ امریکایي ولسمشر جو بایډن ته لیکلی دی. ملالۍ یوسفزۍ ټینګار وکړ چې امریکا او ملګري ملتونه د افغان نجونو لپاره د زده کړو د بهیر د ژر پیل او په تړاو بیړنی غور وکړي. هغې وویل تاسو د نجونو د زده کړو یادونه وکړه. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې یې پکې ثانوي زده کړو ته لاسرسی نه لري. زه په دې برخه کې له افغان نجونو او فعالانو سره کار کوم. دوی یو پیغام لري او هغه دا چې دوی ته د زده کړو او کار حق ورکړل شي. ما د یوې افغان نجلۍ 15 کلنې ستودي پیغام راوړی چې ولسمشر ته یې لیکلي او تاسو به یې ور تسلیم کړئ. هغې ویلي تر هغو چې پوهنتونونه او ښوونځي د نجونو پر مخ تړلي وي افغان نجونې به خپل راتلونکي ته ناهیلې وي. د افغان نجونو زده کړه د هیواد پر امنیت، سولې او اقتصاد خپل اغیز لري. د انسان په توګه افغان نجونې حق لري چې ښوونځي ته لاړې شي او په سوله کې ژوند وکړي. طالبانو ژمنه کړې چې د پوهنیز نصاب په سمون او د هغه څه له برابرېدو وروسته به د نجونو ټول ښوونځي پرانستل شي چې هغه یې د ښځینه و د زده کړو لپاره مناسب شرایط بولي. ګرانو مینوالو که دا ویډیو مې خوښه شوې وي د ورته ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل وایس اف کابل یا د کابل غږ سبسکرایب او دا ویډیو مخکې شیر کړئ.